او بعض قومونه داسې چې هغوی سپو ته سجدې کوي سپي ته خدای وایي په هر حال چې د چا زړه ته به کم څیز را پرېوته نو بس هغې ته به یې خدای وي د پیغمبر علیه السلام نه لږ مخکې په بیت الله کې هم 360 خدایان پراته وو بعض قومونه په عربو کې داسې وو چې د هغوی به لور پیدا شوله نو دا سړی به د ډېره غمه رنګ به تور شو ډېر غمجن به چې دا لور به غټه شي دا به سبا واده شي د دې خاوند به په لاره را رواني څوک به دا د فلاني د لور خاوند دی زه به شرمېږم هم نه نو د لور د خاوند د پیغور د لاسه هغه لور به یې وړه جمده یې خښه کړه کنده به یې وویستله او هغه لور به یې په کنده کې ور واچوله خاورې به یې پرې واړولې نو بس بیا به په قلار شو نو بیا به هسکه غړی ګرځېده په فخر سره چې زم داسې ځوان یم چې ما لور وجلې ده په دې به یې فخر کو د دې لور هېڅ ګناه هم نه وه خو صرف هغه مصنوعي پیغور نه به دی یېرېده نو لور به یې وجله خو دې سړي به دا فکر نه کو چې د ده دا مور هم د چا لور وه که نه چې واده شوې ده او دې ته پیدا دی د ده دا مور هم دا هم د چا لور وه او د ده دا لور چې ته پیدا شو دا د ښځه ده دا هم د چا لور ده دغه فکر نه خو د ده لور پیدا شو نو دا به دې وجني یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته راغی او د خپل جاهلیت د زمانې واقعه پیغمبر علیه السلام ته بیانوله په یو سفر باندې اتلمه نو کور والا ته مې وویل چې زه خو په سفر ځم وخت به ډېر لګي خو که زما غیر موجودګۍ کې لور مې پیدا شوه ګوره چې زر یې ختمه کې ما ته به یې پرېږدې نه او که هلک وشو نو وي دی صحابي وایي زه په سفر باندې لاړم او د سفر نه بیا چې واپس رالم نو کور مې تپوس وکړ نو کور والا راته وی چې جینۍ وشوله خو بس زر مې ختمه کړلې ما ورته چې ډېر دې ښه وکړل چې زما د راتلو نه مخکې دې ختمه کړه جینۍ وشوه او ختمه شوه څه ډېره زمانه پکې تېره شوله او دا سړی بیا چرته په سفر باندې ته اراده وکړله بیا کور اطلاع ورکړه چې زه ځم او دونه موده پس به راځم خو چې دی لاړه نو څه ځای پورې تللی دی ناګانه اراده بدله شوله او واپس راغی خپل کور ته چې راورسېده کور کې واړه زاګه یو ماشومه پکې داسې غوټسیرې غوندې ده او کور کې هغه هم اوړي راوړي ده چې دا ماشومه ولیدله نو ښکلې ورته ښکاره شوله او د ښځې نه یې تپوس وکړه چې دا جینۍ څوک ده دا جینۍ خو ډېره ښکلې ده او دا څوک ده نو داسې نرمې ښکلې خبرې چې د ښځې واورېدې د دې خپل خاوند نه نو زړه کې دا راله چې د دې سړي زړه نرم دی زه ال به ورته ووایم نو دا ښځه ورته وایي چې په فلاني وخت کې ته په سفر تلې نو تا ما ته وایي چې زما په غیر موجودګۍ کې که جینۍ وشوه نو ختم یې که نو ته لاړې چې واپس راغلې نو ما تا ته ویل چې جینۍ وشوه مړه مې کړله خو ما مړه کړې نه وه دا هغه جینۍ ده دا ستا لور ده فلانی وخت کې دا شوې ده او ما ستا د یرې نه رشته دارو کره ساتلې ده اوس ته په سفر تللی وې نو کور نه وې نو ما کور ته راوستله دا ستا لور ده دقه ځای کې د دې سړي په زړه کې ټک راغی چې ښه زما هم دومره لور شته دا خو پیغلو کې ده اوسه او بله ورځ به دا هم د ودولو قابل شي نو بیا هم هغه زوړ پیغور
وی زړه کې مې ټک راغی او د دغه وخت نه فکرمند شوم چې د دې د ختمولو به اوس څه طریقه کومه. وی سوچ فکر مې کو دا مې بیا په بانه باندې وویستله یو خوشي ځای کې مې کنده وویستله او بیا دې ته مې وویل چې راځه چې ماماګانو کره دې بوځمه. نو مور هم را سره کړله چې زه بوځه ماماګانو کره. نو چې هغه خوشي ځای ته ورسېم نو کندې ته ورلمه او دا جینۍ مې کندې ته چې ښکته کول نو په اندازه دا کنده یو پوټې کمه ښکارېده. وی بیا ورکوشم او کنده مې نور هم زیاته کړله او خاورې مې بار راغورځولې په ما ګرد غبار راته وه. وی دی به راته چې بابا جانه بس ته ستړی شوې بابا جانه دا ته څه کې دې دې کې دا کندې ولې وباسې بابا جانې وی او ما به خاورې راایستلې کنده مې جوره کړله او بیا را وختمه وی دی په وړلو پټه زما ګیره وسنډله چې بابا جانه ډېرې دوړې در باندې پرېوتې. وی بیا مې دیکه ورکړه کندې ته مې وغورځولو زر زر مې پې خاورې ور واړولې. وی دی چغې واله چې وا بابا جانه ما څه ګناه کړې ده ولې مې په خاورو کې ډوبې. وی زر زر خاورې مې ور اچولې دا د اوږو پورې ډوبه شوله. وی دی چغې واله خو ما زړه کې ترس نه راته آخر چې سره پورې ډوبه شوه آخري کریکې وواله ما پې خاورې ور واړولې بیا پې د پاسه وګرځېدم چې دا خاوره پخه شي او نورې خاورې مې پې بیا ور واړولې او ځمکه مې پې اواره کړله. هغه آخري کریکه مې اوس هم په زړه کې پرته ده. ما به هم خدای وبخي. صحابه کرام چې کم ناستو هغوی هم ورسره ژړل او پیغمبر علیه السلام هم ورسره وژړل. نو داسې د ظلم او د بربریت وخت و چې د خپل تن نه پیدا بچې په خاورو کې ډوبول. او د میراث مسلې داسې نه وې لکه اوس چې دي سړی به مړ شو ډېر مال حال به پاتې شو نو د هغه د کور د زنانو پکې عیسه اړوونه نه د ښځې عیسه شته او نه د لور عیسه شته او که زامن یې و خو واړه به نو د وړو زامنو عیسه هم نه وه. هغه چا به میراث اخیسته چې توره به یې چلولی شو په اس به سورېدی شو نو هغه به میراث کې عیسه اخیستله. نو هر طرف ته ظلمونه او شرک او کفر هر څیز ته خدای ویل هر څیز ته سر ښکته کول. دغه وخت کې د الله رحمت په جوش کې راغی په ټوله دنیا باندې توره تیاره د شپې چې تیاره وي نو د سحر د صبح صادق په وخت کې د مشرق طرف ته یو سپینه رڼا هسې سیره اوی راپورته شي د اسمان په لمن کې غیر چاپیره خورا سپینه رڼا راپورته شي. دغه صبح صادق دی او بیا د دې نه وروسته په مزه دا رڼا پورته کېږي نو غیر چاپیره تیاره ختم شي هر څیز ښکاره شي خو د نور شغلې لا نه راښکاره کېږي. د سحر د صبح صادق نه تقریبا یوه نیمه ګنټه چې تیره شي نو بیا د نور سترګه راپورته شي نور سیره ووي نو په مزه وخت تیریږي او د نور دا ککوړې راپورته شي بره راوخیږي. خو د نور ککوړې ته که څوک ګوري نو سترګې برېښي نه نیغ ورته کتی شي. داسې یو 20-25 منټه چې تیر شي نو بیا چې د انور ته ګورې نو دا شعاګانې داسې تیزې شي چې څوک ورته ګوري نو سترګې برېښي بیا ورته کتی نه شي. او د ماسپښین په وخت کې د انور ته ګوره نو سترګې به دله ړندې کي نه شي کتی ورته خو غیر چاپېره ټولې دنیا ته رڼا ورسېږي بیا ورته کتی نه شي. د دنیا د ظاهري شپې او د ورځې ته وګوره اوس خیال کوه چې د پیغمبر علیه السلام راتلل هم دقه شانتي دي.
غیر چاپیره په دنیا باندې د شرک او د کفر تورې تیارې خورې وي. په دې تورو تیارو کې پیغمبر علیہ السلام الله پاک را پیدا کړ. نو وخت کمو چې پیغمبر علیہ السلام پیدا کېده نو دا د سپرلی موسمو 21 اپریلو د جیټ میاشت وه، د هندوانو په حساب دا د جیټ میاشت وه او د اپریل 21 تاریخ و، د ګل ورځ وه او میاشت د ربیع الاول وه. ربیع سپرلی ته وایي، دا د سپرلی لومبنی اوقات شروع کیږي. نو د ګل ورځ وه او د صبح صادق وخت 20 منټه د پاسه 4 بجې وې چې پیغمبر علیه السلام الله پاک پیدا کړ. هغه زمانه کې ګړی نه وه، دا د ګړی حساب کتاب رستو په د دې ځمکې نقشه یو ګلوب کره ماهرین د ځمکې یو نقشه جوړه کړي، ګلوب غونډس کې د ټولې دنیا نقشه، او په هغې په اوږدو په پلنو کرښې دي، عرض بلد او طول بلد ورته وي. د دغې کرښو نه دا اوقات چې دي نو د حساب کتاب کېږي. نو ماهرینو حساب کتاب کړی دی چې پیغمبر علیه السلام کم وخت پیدا کېده. د مکې مکرمې عرض بلد او طول بلد نه حساب وکړه، وی دغه وخت کې 20 منټه د پاسه 4 بجې وي. پیغمبر علیہ السلام پیدا شو لکه چې صبح صادق شو، خو د صبح صادق نه تقریبا 1.5 غنټې پورې نور سیره نه وی. نو د پیغمبر علیہ السلام د پیدایش دروازې نه تر 40 کالو پورې نور سیره والې نه ده، خو رڼا را پورته شوه، برکات را ښکاره کېږي. به د پیغمبر علیہ السلام برکات به را ښکاره کېږي. او چې کله عمر 40 کاله پوره شو نو په غار حرا کې پیغمبر علیہ السلام ته الله پیغمبري ور اسپارله. جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړه او ته اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق. دا ډومبنی وحی شروع شوله لکه چې نور سیره اواله. بیا چې کله قوم ته پیغام د الله ورکړه چې زه الله پیغمبر کړم او تاسو به یو الله منئ، د یو الله عبادت وکړئ، د غیر الله عبادت مه کوئ، نو خلق مخالف شو. نو اوس پیغمبر علیه السلام ته خو نبوت ملو شو لکه چې نور سیره اواله، خو د انور ته هر څوک کتی شي، سترګې نه بریښي، رڼاګانې تیزې نه دي، نو هر څوک ورته کتی شي. و چې 20 منټه 25 منټه تیر شي نو بیا دا رڼا شوخه شي او بیا چې ورته ګورې نو سترګې بریښي. نو تقریبا 14 کاله د نبوت ابتدایي زمانه په مکه مکرمه کې داسې ده لکه د نور د سیرې وهلو نه وروسته د اشراق ټیمه پورې. چې مدینې منورې ته تشریف یوړ نو رڼا لږه تیزه شوله، د نور شعاګانې تیزه شو، که ورته څوک ګوري نو نشي کتی ورته، سترګې بریښي. نو بیا که چا جنگ جګړه کوله نو هغې له مو توړ جواب او دندان شکن جواب به ورکړی کېده. جهادونه شروع شو، په هغه جهادونو کې کافرانو مکمل شکست وخوړه. اوس په ځان پوه شو چې د پیغمبر علیه السلام سره زموږ زور چلیږي نه. نو دې نه پس د پیغمبر علیه السلام روب دا دومره الله پیدا که چې یو میاشت په مزل لرې به سړی بادشاه و، هغه بادشاه به په لړزان شو د پیغمبر علیه السلام د نوم مبارک نه. لکه د ماسپښین په وخت کې چې نور ته کتې نه شي نو د دنیا بادشاهانو بیا پیغمبر علیه السلام او ملګرو ته کتې نه شو، بیا به یې سترګې ښکته نیولې وې. نو پیغمبر علیه السلام ته الله پاک د نبوت رڼا ورکړله او دغه رڼا غیر چاپیره ټول عالم ته ورسېدله. هغه ظلمونه ختم شو، لا قانونیت چې دنه هغه ختم شو او عدل او انصاف شروع شو. او بیا دغه عدل او انصاف پیغمبر علیه السلام نه پس صحابه کرام
تابعین او تبع تابعین تر وخت پورې ډیر اعلی طریقې سره چلیدلی دی. د پیغمبر علیه السلام نه 800 کاله پس پورې مسلمانانو په ټوله دنیا حکومت کړی دی. د عدل او د انصاف حکومت یې کړی دی. خپلو سره هم عدل او پردو سره هم عدل او انصاف د پیغمبر علیه السلام په دې قانون کې شته. مخ مروت او خاطر نه د الله قانون بو. د پیغمبر علیه السلام پیدایش د ګل ورځ یقیني ده. د ربیع الاول میاشت یقیني ده. او د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه 50 یا 55 ورځې مخکې په بیت الله چې ابرهه کومه حمله کړې وه او هغه حملې والا الله تباه و برباد کړل، د اتیانو لښکر یې راوستلی و، نو د بیت الله حفاظت الله وکړه. دغې ته عام الفیل وی. نو په عام الفیل کې پیغمبر علیه السلام پیدا شوی دی چې په بیت الله د اتیانو حمله کېده هغه کالو. عام الفیل دا اتفاقی ده، ربیع الاول اتفاقی دی، او د ګل ورځ اتفاقی ده، او صبح صادق ټیم اتفاقی دی. و 12 ربیع الاول اتفاقی نه دی. پیغمبر علیه السلام په 12 ربیع الاول پیدا و. نو مشهور دا ده چې په 12 ربیع الاول باندې پیدا و، خو نه دا یا 8 ربیع الاول دی او یا 9 ربیع الاول دی. او دا 8 او 9 دا یو دی، خو مخکې ته کومه میاشت ده هغه د 29 ده، او که د 30 ده نو که چا د 30 ګڼلې ده نو هغې یو تاریخ یاد که، او که چا د 29 وګڼل هغې بل تاریخ یاد که. نور ورځ او تاریخ یو دی. نو یا 8 دی او یا 9 دی. د 8 او د 9 ترمنځ د شپه کې پیغمبر علیه السلام پیدا شوی دی. 8 یا 9 ربیع الاول. 12 ربیع الاول اسې مشهور دی. او د پیغمبر علیه السلام وفات دا په 12 ربیع الاول یقیني دی کې بیا نور قولونه نشته دی. نو د خپل پیغمبر حالات معلومول د ثواب خبره ده. د پیغمبر علیه السلام په پیدایش باندې خوشحالي کول دا هم ښه ده. خو چې موږ کوم طریقې استعمالو نو هغه طریقې ته لږ وګوره چې یاره دا به صحابه کرامو داسې کړي وي. د پیغمبر علیه السلام عاشقان صحابه کرام او پسې بیا نور خلک، نو هغه ډیر عاشقان د پیغمبر علیه السلام صحابه کرام هغوی زمونږ په شان کار کو که نه هغوی بل شانتې کار کو. نو موږ له پکار دي چې موږ هغه وکړو کوم چې پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام کړي. دې ورځو کې د پیغمبر علیه السلام د سیرت خبرې اترې کېږي، نو دې نه عبرت او نصیحت دا اغشتل غواړي چې د پیغمبر علیه السلام سیرت څنګه و نو هغسې سیرت تم جوړ کا، صورت څنګه و نو هغسې صورت تم جوړ کا. سیرت او صورت دواړه د پیغمبر علیه السلام په شان ته جوړ کا. صورت دا ظاهري شکل، نو پیغمبر علیه السلام څنګه شکل مبارکو، امتی د مقه شان ته شکل ځان له جوړ کی. کده د عشق دعوه کوي چې زه خو د پیغمبر علیه السلام عاشق یما، نو شکل وګوره چې شکل د پیغمبر علیه السلام په شان ته دی او که نه دی. بعض سړی د عشق د محبت چغې وی تن مې دلی او روح مې روضې منورې سره دی، او هغې پنجرې سره دی، او پاله وړې چاړې ګیره خریلي. ستا ته رښتیا وی که دروغ وی چې تن مې دلی او روح مې روضې منورې سره؟ کم دی چې هلته دی، دلته شکل د بل چا په شانتې دی. ته به د قیامت پر ورځ چې پیغمبر علیه السلام ته مخامخ شي او ته ورته زه ستا امتي یم، هغه راته وایي چې ما ته یو نښه وښیه، ته زما څنګه امتي؟ لکه سړی وایي زه پاکستانی یم، نو څوک ته تپوس کوي پاکستاني شناختي کارت وښیه. شناختي کارت خو پاکستانی را سره نشته، ته څنګه پاکستانی؟ پاکستانی شناختي کارت وښیه ته پاکستانی، او که نه تا سره پاکستانی شناختي کارت نی نو ته وایه نه. نو چې قیامت کې درته پیغمبر علیه السلام تا ته چې ته زما امتي نو ما ته یو نښه وښیه، نو که ګیره دې پرېښي نو دا ښکلې ګیره مبارکه ورته وښیه،
وتومتی او کتا حجامت کړي نو دا خو بل شانتې ښکاري. د ایران 2 کسان پیغمبر علیه السلام له تلیو قاصدانو، نو هغوی غټ برید پریښي وو او ګیرې خریلې وې. نو پیغمبر علیه السلام هغه شکل ډېر بدې شوې، تاسو ته چا ویلي چې داسې وکې؟ وی موږ ته خپل رب کسرا ویلي دي، باچا ته کسرا وایي. پیغمبر علیه السلام وی که د قاصد وجل جایز وي نو ما به وجلی وی، دا شکلونه داسې خراب دي. نو ګیر خریلې ته خو پیغمبر علیه السلام دونه غصه شو چې ما به وجلی وی، خو که د قاصد وجل جایز و خو قاصد وجل جایز نه وي، نو ځکه هم پرېږدم. پیغمبر علیه السلام په جون باندې دا شکل بدی شي، بعد الوفات هم بدی شي. اوس خو امتیانم روضې مبارکې ته مخامخ ودرېږي او سلام کوي او شفاعت درخواست هم کوي. خو یو بزرګ په خوب کې پیغمبر علیه السلام ولیده، نو د پیغمبر علیه السلام نه یې تپوس وکړ د الله محبوبه ستاسو په زندګۍ کې داسې که مخالف د شریعت به راغی نو تاسو به ترې مخ مبارک اړو. نو چې د روضې مبارکې ته یو سړی ودرېږي او هغه د شریعت نه مخالف شکل یې جوړ کړي، نو تاسو ته اوس مخ اړوئ او وی دلته هم ته مخ اړومه او د سلام جواب ورته نه کومه چې ګیرې خریدي وي. په خوب کې پیغمبر علیه السلام ویلو وی چې کوم امتي زما روضې ته مخامخ ودرېږي او ما ته درود او سلام وی خو د ګیره خریلې وي، زه ته مخ واړوم او زه د ده سلام جواب نه کوم. په قبر مبارک کې ته خفه دی، نو میدان حشر کې به هم ته خفه وي. نو الله دې په ټولو مسلمانانو رحم وکړي چې کم از کم دا ګیره خو یو ظاهري نښه د مسلمانۍ ده چې دا ګیره خو ښکلې پرېږدي. نو صورت د پیغمبر علیه السلام په شان ته جوړ کا. موسی علیه السلام په دریاب پورې وته او فرعون او د هغه ملګري ورپسې ورګډ شو، خو چې د دریاب منځ ته ورسېدل نو هغه اوبه الله روانې کړو، فرعون سره د ملګرو ډوب شو، ټول ډوب شو، یو کس پکې جمدی پاتې شو. د سیند نه روغ پورې ورته جمدی پاتې شو، ډوب نه شو. موسی علیه السلام د الله پاک نه تپوس وکړه چې فرعون سره د ملګرو ډوب شو، خو دا یو کس خو د فرعون ملګرو دی خو پکې روغ پاتې شو. الله ورته ده به کله کله ستا پیښې کولې، ستا په شان شکل به یې جوړو. ده به فرعونیان خندول خوشحالول، پیښې به یې کولې، نقل به یې کو، نو هغې کې به یې ستا شکل جوړ کړو. نو ته مې محبوب چې ستا شکل یې جوړ کړو، ستا د شکل د وجې مې دې روغ پرېښود. نو د محبوب شکل جوړول دام د الله سره د خلاصي او لاره ده. نو کم از کم چې یو مسلمان د پیغمبر علیه السلام صورت جوړ کی، امید دی چې په دې باندې به بچاوی راشي. او سیرت کل اخلاق او کردار ته وایي. نو د پیغمبر علیه السلام کردار وګوره او ته ځان ته مه ګوره چې ته څه شي یې، نو د دغې شي والا کردار به ته د پیغمبر علیه السلام کې. اوس ته په معاشره کې پلار یې، نو ته وګوره چې پیغمبر علیه السلام پلارو نو بچو سره به یې څنګه کول. پیغمبر علیه السلام د فاطمې بیبي پلار دی، چې پیغمبر علیه السلام با فاطمې بیبي کره ورغی، نو فاطمه بیبي به اوچته پاسېده، سلام به یې وکړه او د پیغمبر علیه السلام لاس مبارک به یې واغېشته، نو ښکل به یې کړه. نو بیا به د ناستې ځای جوړ کړو، نو دلته پیغمبر علیه السلام ته به یې کښېنه، نو هلته به کښېناست. او چې پیغمبر علیه السلام به خپل کور کې او فاطمه بیبي به ورله، نو پیغمبر علیه السلام به ورته اوچت پاسېده او لاس به یې ورکړه، سلام به دواړو یو بل ته وکړه او پیغمبر علیه السلام به د فاطمې بیبي لاس ښکل کړه او بیا به یې کښېنوله. نو پیغمبر علیه السلام پلار دی، خپلو بچو سره یې دقسې کړو. نو په معاشره کې ته پلار یې، نو ته خپلو بچو سره دقسې وکړه. دا اوس د سیرت یوه خبره شوله چې ته پلار یې، پیغمبر علیه السلام پلارو څنګه یې کړ، دقسې ته م وکړه. پیغمبر علیه السلام د بیبیانو خاوند و،
په معاشره کې تم خاوند او ستام بیبیان شته نو پیغمبر علیه السلام خپلو بیبیانو سره څنګه سلوک کو نو ته د خپلې بیبي سره هغسې سلوک وکړه دا سیرت شو دا زده کړه دقسې کار کوه پیغمبر علیه السلام بادشاهو د ملک حکومت یې چلولی دی نو تم د یو ملک او د یو قوم بادشاه نو ته هغه کردار وکړه کوم چې پیغمبر علیه السلام خپل حکومت کې کو پیغمبر علیه السلام د قوم خیرخواهي غوښتې ده د هغوی آرام او راحت یې غوښتی دی که ته د یو ملک بادشاه نو د خپل ملک د قوم او د وطن حفاظت وکړه آرام او راحت سهولت ته وګوره نه چې ظلمونه پې شروع کا ټیکسونه پې زیات کا جن ولا تباه و برباد کا نه د شپې آرام شته او نه د ورځې آرام شته دا ستا حکومت شو نو ته د پیغمبر علیه السلام سیرت زده کا هغسې حکومت وکړه څنګه پیغمبر علیه السلام کو او که ته په دې معاشره کې تاجر نو پیغمبر علیه السلام هم تجارت کړی دی هغه اصول وګوره چې پیغمبر علیه السلام به تجارت څنګه کو نو زموږ د زمانې تاجران د اقص اصول خپل کی په هغې طریقه باندې کار وچلی یعنی د پیغمبر علیه السلام په دې معاشره کې هر قسمه کردار شته نو د معاشرې هر یو فرد خپل کردار دی د پیغمبر علیه السلام د کردار په شانتي کی پیغمبر علیه السلام فوجي جرنیل هم په مختلف علاقو باندې جهادونه یې کړي دي زموږ جرنیلان دې مو ګوري که نه چې پیغمبر علیه السلام دا جرنیلي څنګه کړې وه نو هر سړی خپل کاروبار او خپل روزگار ته دی وګوري او دا خپل کاروبار او خپل روزگار دا د پیغمبر علیه السلام په طریقو باندې کی هغسې خو کیدی نشي خو لږ نږدې خو به شی په دې نقل کې خو مخالف خو مه جوړېږه چې پیغمبر علیه السلام یو شان کردار او ته د هغې په ضد کې روان نو ته بیا د پیغمبر مخالفت کې او چې د پیغمبر مخالفت کوي نو تباه او برباد وي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين